په غونډه ورځ کې 24 घंटे ټایم وي، لیکن بعضې کسانو ته په 24 घंटो کې فایده میلاو شي او بعضې ته نقصان. آخر ولې بعضې خلک ولې چې کوم دی نو د 24 घंटो نه فایده نشي اوچتولی، د هغې څنګه اوس موږ خپل فوکس په څنګه برابرو او څنګه په یو کار باندې په یو ټایم باندې موږ فوکس کوو، څنګه به تاسو خپل په هغه کار باندې فوکس کوئ. ایم ډي په آخر کې په درېیمه موټیویشنل ویډیو کې تاسو ته خوش آمدید وایو. موږ څنګه چې تاسو ته پته چې هر هغه کس چې کوم دی نو په ټینشن او په ډپریشن کې وي چې آخر زما په کار باندې ولې فوکس نه وي. زمونږ غټه مسله دا نه ده چې ټایم نشته دی، زمونږ غټه مسله دا ده چې زمونږ ذهن بل ځای کې وي، زمونږ چې کوم فوکس وي هغه بل ځای کې وي او موږ کار کوو بل. کله چې هم تاسو کار په دوران کې موبایل استعمالوئ یا داسې نور کار کوئ او په هغه دوران کې موبایل، سوشل میډیا، ټیک ټاک یا نوټیفیکیشن مطلب میسج وغیره څه هم وي نه هغې نه به ځان هم ساتئ، ځکه چې په هغه ټایم کې د ستاسو دماغ ته دا سګنل میلاویږي چې دې ټایم کې ته په موبایل کې یې او موبایل تا کار وي بل، لیکن ستا فوکس په موبایل کې اموخته وي. نو هر کله چې هم تاسو فوکس زیاتول غواړئ نو په هغه ټایم کې به تاسو په صحیح ماحول په ساده دا کې یو وخت باندې یو کار کوي او د هغې نه غونډو نه مخکې چې کوم دی نو تاسو به د موبایل نوټیفیکیشن یا وغیره د موبایل ریلیټډ سره اگر کار وي خو ټیک ده، دا هغه نورو میسیجونو واتساپ، ټیک ټاک وغیره چې کوم دی نو تاسو به میسیجونه بند کړئ او خپل کار باندې خو هغه هر یو کار وي نو په خپل کار باندې به فوکس وکړئ. دماغ چې کوم دی نو هر وخت به یو کار باندې به تاسو فوکس کوئ، د دماغ به یو دغه وي. تاسو یاد ساتئ چې دماغ د یو ماشین نه دی، دا یو ماشین نه دی، دا ستاسو د بدن یو حصه ده چې هغه تاسو له یو ټارګټ تاسو دله یو ټارګټ ورکولی شو، په هغې باندې به دی تاسو له فوکس کوي. تاسو به ځان ته یو وړوکی ټارګټ د لومبۍ نه کېدئ او په هغې کې به 30-40 منټ ګنټه څومره چې هم هغه کار وي څومره ټایم کې هم کمپلیټ کولی شئ، په هغه کار باندې به فوکس وکړئ. د هغې نه پس به تاسو لږه غونته وقفه اخلئ، وقفه لازمي وي ځکه چې دماغ د ستاسو لږ ریفریش شي، د هغې نه پس به تاسو خپل بل یو هم کار شروع کولی شئ. هر هغه کار کوئ په هغې باندې به تاسو فوکس ډېر ضروري دی. نو تاسو چې په یو ټایم باندې یو کار کوئ نو تاسو ته به دماغ چې کوم دی نو دا به په مزید د دې فوکس په چې کوم دی نو دا به زیاتېدل شروع شي. اورئ او د هغې غونډو کې اهم خبره دا ده چې په خپل ځان به هر شیز دپاره اویلیبل نه ساتئ چې یو کار دې شروع کړی دی او هغې سره سره بل کار هم شروع کې نه به هغه ډومبنی کار وکړي او نه به هغه بعد والا کار وکړي. امید در به کوم چې ایم ډي په آخر کر په دې چینل کې به تاسو دا ویډیو لایک هم کوئ، شیر به هم کوئ او چینل به هم ځان سره سبسکرایب کوئ.